السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو، یعنې موږ دفتر کې یو یا هم جومات یا چیرته ځو، نو هغلته زموږ ته څوک باید مزاحمت یا څه ونه کړي، یا هم که تاسې یعنې زنګ رانشي یا مسیج رانشي، نو هغلته وخت ټاکئ، یعنې تاسې همیشه یو ځای ته ځئ. یا هم بل څه، نو تاسې کوشش کوئ چې تاسو ته یا زنګ رانشي یا مسیج رانشي، یعنې یا هم تاسو په موبایل کې لګیا یئ یا ویډیو یا څه جوړوئ، نو تاسې وایئ چې ماته باید څوک ډسټرب ونه شي، نه نوټیفیکیشن راشي نه زنګ راشي، او که راځي هم ماته باید ښکاره نه شي چې زنګ راغلی. یا هم جومات ته تاسو ځئ، سکیجول ټاکئ، یعنې هغه وخت ورته ټاکئ چې په دغه وخت کې ماته څوک مزاحمت باید ونه کړي، هغه که مسیج راشي که زنګ وي هر څه چې وي. نو د دې لپاره به تاسې لاړ شئ خپل سیټینګ ته، او خپل سیټینګ کې به تاسې ساوند ان وایبریشن، او دلته به ډو ناټ ډسټرب به تاسو باندې کلیک کړئ. په دې باندې کله چې تاسو دا آن کړئ، نو تاسې به څه اوسېږي، تاسو ته به زنګ څه دا نه راځي. په ځینو موبایلو کې چې دا آن کړئ هېڅ زنګ مسیج هېڅ څه نه راځي، او په ځینو موبایلو کې چې دا آن کړئ یوازې هغه مسیجونه، هغه نوټیفیکیشنونه چې زنګ یا مسیج راځي تا ته نه راځي. نو که چېرته تاسو دا آن کړئ، تاسو ته نوټیفیکیشن یا زنګ دا څه نه راځي. او دلته که تاسو وایئ چې نه ماته د مسیجونو زنګونه راشي خو په مشخص وخت کې نه راځي، دغلته هغه وخت ټاکئ. دلته لومړی به دا آن کړئ، ورته ووایئ چې په دغه ورځو کې د ماته راشي، یعنې په دغه ورځو کې د ماته څوک ډسټرب نه کوي. بیا دلته به وخت ورته وټاکئ د دغه وخت نه تر دغه وخته پورې. نو لکه د 10 پی ام نه اینډ، بیا به دلته اینډ ورته وټاکئ، دلته به سټارټ ورته وټاکئ. هغه خپل وخت به ورته څنګه کوئ، مشخص کړئ چې په دغه وخت کې د ماته څوک مزاحمت نه کوي. یا هم زیاتو دفترونو کې به ستاسې موبایل نه لیدلي اوسي چې موبایل چالان هم اوسي خو دوی ته زنګ نه ځي. دا ولې زنګ نه ځي؟ دوی دلته سکیجول ورته ټاکلی اوسي، وایي چې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر اینډ د ماښام تر 7 بجو پورې. دا به بېرته پی ام ته واړوئ تاسې، او ډن باندې به کلیک کړئ. دلته دا پی ام شو او دا باید ای ام کوو. د 8 ای ام نه تر 7 ای ام پورې دا سکیجول شو. نو وروسته د 8 بجو د شپې نه که څوک تاسو ته زنګ وهي، تاسو ته به زنګ نه درځي. دا ولې نه درځي؟ ځکه چې تاسو دلته سکیجول ورته فالو په داسې حال کې چې سیم کارت به دې هم فالو اوسي، موبایل به دې هم چالانده اوسي، خو تاسو ته به زنګ نه درځي. نو په غټو دفترونو کې دغه ټاکي، ځکه چې دوی رسمیات د 8 نه تر 7 بجو پورې، وروسته له هغې نه موبایل اتوماتیک خپله باندې اخ کېږي، یعنې څوک ورته مزاحمت یا څوک زنګ نه شي ورته وهلی. نو دا ول د دې طریقه څنګه کولی شو چې موږ ته څوک په مشخص وخت کې باید مسیج یا هم موږ ته مزاحمت ونه کړي.